دیر مشایخی مشرونه حمزه مشرونه کشرونه په اجازه یقینا مناسب لګنا چې زه د دمرا زیرا کې خال کې او د پیوړې خال کې د بوان خال کې په مخ ودرا او د مو باندې یو ناپوه سړی دوسته خبرې وکړو خو بیا هم دوسه په اجازه او په ډېره بخښنه سره ملګري نن پنځمه ورځ ده چې په دې ټغر باندې د امن غوښتنې دپاره هومینسټ انسانی حقوق علمبرداران او د پرامن احتجاج خلق نوستی د ریاست پاکستان هغې نه د امن غوښتنه کوو او د خپل حقوق غوښتنه کوو جایز مطالبات دي چې دنیا ته هم دوی په ټولنیزه رسنۍ باندې خپور کړي دي د هغې غوښتنه کوو او د ریاست واکداره خلک هغه خلک چې دوی دعوې کوي چې موږ دا هېواد مخ پر وړاندې بیایي د دا هېواد د امنیت د ټینګښت لپاره موږ زوی په زوی باندې پوځونه ګمارلي دي هغه په موږ پرې ډرامې کوو او نخرې کوي لکه د ډي جي ایس پي آر ټویټونه پوسټونه هغه تاسو لیدلي وي ټول هم ټولنیزه رسنۍ کاروئ چې هغه څرنګه عجب من غلط هغه دروغجن هغه په بنیاد تورینا د پنو په امن پسند امن غوښتونکي خلک باندې لګوي زه وایم چې دا د یوه واکدار د شان سره مناسب نه دي او د ده د پوره دا ډېره د شرم خبره ده که پرې پوهېږي خو شرمولی په خپل شرم چیرې نه پوهېږي ګنې دا درویش چې په باندې کښې د اورې غرونه ودرلي په هغې باندې د جولای په میاشتې اورې پرتې وي او خلک د ده کینټینه ته ننوځي او د ده د غره نه ګاډي پټوي دا درویش دنیا ته دوی په څرنګه انداز په دین ورمیږ باندې دا ثبوت ورکولی شي چې په باندې شو په جولایي باندې برابري دو او د باندې خلک دا هغه چې د موږ پاکي کیم د هغه دپاره وخوځي دي دا د وکسي ډي جي ایس پي آر چې په باندې شو وروریږي او که په باندې کښې ګرمي دو دا د ده دپاره جواب یې خپل ویلی زموږ د ده جواب نه وي هغه دروغ یې په خپله باندې تسلیم کړي هدي او جواد هدي او دی د باندې پوهه دی دا چې کیم یوټیوبر چینلز والا یا د سوشل میډیا یا نور داسې صحافیون چې هغه یې په پیسې باندې وخوځي دي یا خو د ده سره هغه په پیرات اپریشن شوی دي او یا د ده درویش چې کومه مثال هغه دنیا ته ښکاره کېږي د ولس دا سپېڅلتیا د ولس هغه امن او د پرامن احتجاج برکتونه دي مګر پاورې سپټه خبره نه وه په یو ولسي پاڅون شنېږي ډي جي ایس پي آر یو سړی دی د بل ولس ویل زیړ ټول وتلی وه ګواهي دنیا ته سره ویل کېږي چې بولید ته وچلولی که د باني ښار کې وچلولی الایه او په باندې استعمال کړي د دنیا مخ ته یو عدالت ولګوي چې ډزینه دو کړل او که عوام یې پکې بند وکړل په ویډیو د کار باندې تګې لیونوي تا د پرامن حال کې غوښتنې نه منې څه درنه وړي
امن در نه وړي که جایز مطالبات نه وي خو ته دغه ټویټ وکړه پوسټ وکړه ډي جي ایس پي آره چې دا غلطه مطالبات وو دا خلک خو امن وړي دا خو د امن د غوښتنه دی پوره اړوند شوي دي نارې درته کو چې دوله په دې باندې چې د ګوټ بیل په نوم خلک دی ګوټ بیل دا په خپله دی دا خبره د ذهن نه وباسئ چې پلونی دی پلونی دی ګوټ بیل چې هر څوک دي چې د جنګ الغرای ګرموي هغه د ده درکار خلک دي هغه د ده خلک دي د ده بیا که دا خلک نه وای بیا د په بهر دنیا کښې جزیرې نه شی کړلی بیا د ده یو جنرل هغه په پریکټیکل څه نه شی کړلی خو نن دا خلک دوی ته چار ورکوي دوی ته د مو مهذب خلک دوی ته د مو امنپسند خلک دوی ته د مو انساني حقوق قلمبردار خلک دا دوی ته باندې په نقشه کوي دا دوی نه پرېږدي دغه ته دوی زیان و نقصان رسوي تر دې حده پورې چې بیا په دې خطاب کښې ته د امن خبره نه شي کړلی بیا د ده د جنګ پراجکټس چې کوم دي هغو مخ پر وړاندې په کامیابي سره روان دي نو د میز تر ټولو غوږ ثبوت که دنیا یې غواړي که دا یې غواړي په شمول هغه خلک چې ولسي پاڅون ته راوتلي وي چې په دهشتګردي کښې میز دا ګواهي ورکوي میز ګواهي د دغې چشمدید ګواهي د دغې چې د جنګ پراجکټونه در وړي دي او دا یې ابوڅو ته وړي دا میز ګواهي ورکوي چې میز د جنګ د پراجکټۍ پر ضد راوتلي میز یې دروي میز په خپله خوله باندې جنګ نه وړي د هغه په کینټینه کښې نور خلک په میز باندې جنګ وکړي مګر دوی یک ایسا کیسا وکړه چې احتجاج یوه منظمه فریاد و احتجاج د ده په مخ باندې د شکست څپېړل و احتجاج د انسان یو فطرتي عمل دی لکه یو بچی چې وشي هغې تر څو چې میر ته ژړی نه وي تر هغو میر د ده په لوږه تنده یا د ده په فریاد باندې نه پوهېږي میزو احتجاج کی پر امن احتجاج کی صلحیز احتجاج کی میزو د خپلې د خوړې د پوره هر کله داسې راوځي دولتو سے په دماغ شي ډېر خلک دا خبرې در وچوي چا بله ولسي پاڅون وکړه څه دې وکړل میز یې په ضد باندې همیشه داسې دري لکه څرنګه چې په هغه ورځ ووتلي چې څرنګه د تاریخ قایم کړه هغسې تاریخ و هغه برقرار شو کي تاریخ ته قایم کړه اوس په دوی د تاریخ سوتل دي دا تاریخ ورته ژغېرې دا تاریخ ورته تولې دا تاریخ ورته مخ په وړاندې بیایې دا ظالم خلک چې په دې کینټینه کښې د دوی د بربدۍ دپاره نوستي د دوی د بربدۍ سوچوي دا چیرې هم وي خپل وطن ته د خپل وطن مظلوم ولس ته د خپل وطن محکوم ولس ته چیرې هم وي چې ورې پرې نه شي دا خو د ټولو انشاءالله وعده ده نه انشاءالله په دنیا کښې مهذب خلک نشته شي پر امن خلک نشته شي د اخلاق خلک نشته شي درست خلک نشته شي دا ټول ګواهي ورکوي چې که سرپسند دی 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 لوڅ ور وغځوي که شرخواښ دی 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 که د مهذب دې طریقه یې نه دوزده بې ذاته دی 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 که د دهشتګرد ملګری دی 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 که دهشتګرد ژوندي دی دی دا هر شي چې په هره ورځ چې د تلوز کي میرزا همسره چیرې نه مني دا یو ډېر د دروېږې پښتینه ټویټونه په میز باندې وکړو ټولنیزه رسنۍ ملګري په حلیم ته ښه دی چې تکرار شستی په مهذبه لهجه باندې په مهذب الفاظ باندې د ډي جي ایس پي آر داسې جواب وویلی چې د پلور د نیکه بیا توبه چې بیا دی په پښتانه مهذب خلک درنه خلک باندې غلط تورینه نه ولګوي نو خدای مو آباد لره خدای مو تل خوشحال لره انشاءالله دا مو وطن دی ټول مو وچوي ټول مو لوڅ وي چې تر څومره وطن ګټلی نه وي دومره پورې موږ څه کړی کړو واخر دعوانا الحمدلله